د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې نتایج اعلان کړي او له دې معلومه شوه چې اشرف غني به ولسمشر وي، خو امکان نه لري چې له دغه غلو اشرف غني ولسمشري وکړي. ټول یو طرف ته شوي دي او وایي چې که موږ ولسمشران نه شو نو یې نه منو او خپل حکومت اعلانوو. ملګرو راځئ چې کمیسیون څه وایي او اشرف غني ته ګوندونو څه وویلې. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو څو ورځې به د 1498 د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنو کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیم وویل تر راتلونکي 3 یا 4 ورځو به د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شي. ټاکنو کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي همدا چې مرکزي سیسټم ته د تازه شمیرل شویو رایو پایلې ورسیږي د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلانوي. د ټاکنو کمیسیون د وروستیو پایلې د اعلان خبره داسې مهال کوي چې تېره ورځ د افغانستان دوو مهمو سیاسي ګوندونو جمعیت اسلامي او وحدت اسلامي اعلان وکړ چې که د ولسمشرۍ ټاکنو په پایله کې درغلي وشوه نو دوی به د عبدالله په مشرۍ حکومت اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه ګوندونو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د کمیسیون څو وارې ټینګار کړی چې په پرې او رنګه توګه به د ټاکنو پایلې اعلانوي. وحدت او جمعیت ګوندونه په جلا اعلامیو کې ویلي دوی د ټاکنو په پایلو کې د درغلۍ په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستۍ دریځ ملاتړ کوي. ښاغلي دوستم څو ورځې وړاندې ویلي وه که د ټاکنو پایلې رڼې نه وي او یوه ډله د درغلۍ له لارې واک ته ترلاسه کولو هڅه وکړي نو نوموړي به د عبدالله په مشرۍ نوی حکومت اعلان کړي. د جمعیت اسلامي او وحدت اسلامي ګوندونو او د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش اسلامي ګوند د 1499 د ولسمشریزو ټاکنو کې د عبدالله ملاتړ کاوه. دې ګوندونو ټینګار کړی چې د روان ټاکنیز بحران د حل یوازینۍ لار دا ده چې د دوی په وینا د خلکو د پاکو رایو پر بنسټ د نوی حکومت رامنځته شي او که داسې ونه شي نو هیواد به په لوی لاس د بحران خواته ولاړ شي. خو د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور بیا په دې ټاکنو کې د محمد اشرف غني ملاتړ کاوه او له دې وړاندې د سیالو ډلو د څرګندونو په ځواب کې ویلې چې هیڅوک ګډوډي نشي رامنځته کولی. د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې تر دې دمه د دې سیالو ګوندونو وروستیو ګواښونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. له دې وړاندې ټاکنو کمیسیون 2 ځلې ونه توانید چې د مهالوېش سره سم د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ.